د ټکر لګه شان د سندره د تویما نوې بډاته وړلې نشي د چرخ په پتون سنسري نوستا خوراک شملې مست دي او یا خستا مرګا دلري نو راوړه مستا مستا چې وشارونه یا نسل لرزه شملې مسکونه ډېره زیاته مننه بل زه به یو دوه خبرې وکړم ستاسو په اجازت سره چونکې جشن ازادي ده په دې جشن ازادۍ کې چې کله موږ پوسټ دلته د کلونیل پاور چې کله موږ وګورو په هغې کې زموږ علماو د ټول نه غټ کردار ادا کړی دی د 1857 جنګي ازادي چې موږ د هغې نه پس د دیوبند قیام یا د هغې نه مخکې د علماو چې کوم کردار زموږ دومره اسټابلیش شامل نه وه نو قائد اعظم محمد علي جناح زموږ دپاره ډېر زیات محترم دی زموږ دپاره علامه اقبال ډېر زیات محترم دی خو زموږ دپاره مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه زموږ دپاره مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه زموږ دپاره دا زموږ خان عبدالغفار خان زموږ دپاره دا خلک چې دی دا ډېر زیات قدرمن دي هغه په دې بنیاد باندې هم قدرمن دي چې هغوی لکه د انګریزان داسې نه ده چې لکه دا ملک موږ حاصل کړی دا موږ آزاد دا موږ د هغو نه اخیستی دی او په دې کې زموږ د دغو مشرانو ډېر زیات کانټریبیوشن و په لکاو علما چې دی دا شهیدان شوي دي نو په نننۍ ورځ باندې چې موږ خپل هغه اکابرین او هغه علما چې دي هغه هېر نه کړو ستاسو ټول یو جهان مننه تھینک یو سو مچ په FM 93 دلبر ریډیو 400 باندې لس منټه لپاسه لسو نواله تر 11 بجو پورې هر شپه زما پروګرام وي هغه تاسو اورېدی شئ او دغه شان په ریډیو تهذیب هر ماسپښین ما سوای د جمعې د ورځې نه د 2 بجو نه ماسپښین والا تر 3 بجو پورې زما پروګرام وي هغه تاسو خامخا اورئ الله دې تاسو خوشحاله کړي او ډېره زیاته مننه دومره تاسو موږ له قدر راکړو دلته یو جهان مننه تھینک یو سو ویری مچ ډېره مننه